باغ کې څوک ګلاب شي څوک شي سروه څوک ورخاړې څوک د مینځ غونچه شي څوک کبل د غاړې غاړې تاج د چا د زرو د چا تاج شي د غمونو ویش د بل په لاس دی که ته خاندې او که جاړې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرق ټي وي ګرانو کتونکو په دارالامان کې موجود یو زموږ اکثریت کتونکي چې د چا تګ راتګ هم د چارسدې په غني خان روډ باندې نو چې هغوی د چارسدې په دغه غني خان روډ باندې د دارالامان دغه بوټ ته رارسي نو په دغه سوچ کې به پرېوځي چې دا دارالامان څه شی دی او زموږ هغه کتونکي چې څوک دارالامان دغه بوټ په اول ځل باندې ویني نو هغوی به هم په دغه سوچ کې وي چې نن د مشرق ټي وي په دغه خصوصي خپرونه کې د دارالامان دغه بوټ څه کوي دارالامان هم هغه ځای دی کم چې غني خان په خپل ژوند باندې ډېر په مینه باندې جوړ کړی و دا د غني خان هغه د مینې کور دی دا د غني خان هغه د مشرۍ کور دی او دا د غني خان هم هغه کور دی چې د دغه دارالامان د ونو په سوري په ناستی د شعر او د خپل شعر لیکلی دی هم په دغه دارالامان کې هغه مختلف تصویرونه جوړ کړي دي هم په دغه دارالامان کې هغه د خټې نه مختلف شکلونه جوړ کړي دي نن به د غني خان د تلین د ورځې په مناسبت سره تاسو دارالامان ته دننه بوځو ولته به د غني خان وارث د جایداد وارث مشال خان سره ستاسو خبرې اترې کوو چې هغه په غني خان باندې څومره پوه دی هغه غني خان څومره لیدلی و پښتون قوم غني خان د یو شاعر په حیث باندې پیژني د یو مصور په حیث یې پیژني د یو مجسمه ساز په حیث یې پیژني مشال خان غني خان څومره پیژني د سره سره د دې سیمې د دې وطن شاعرانو ادیبانو نه پوښتنه کوو چې هغوی غني خان څومره پیژني ورسره په چارسده کې موجود یو د چارسدې غني خان ډیری ته هم بوځو کوم چې د غني خان په نوم سره منصوبه ده چې د هغې نن څه حال دی ورسره د غني خان مزار ته به هم تاسو بوځو او د هغه ځای حال احوال نه عموم خبرو چې هغه د مینې سمندر چې نن هلته په ازاده کلو مخبره کې پروت دی نن د هغه مخبره په څه حال باندې ده دغه ټول هر څه به کوشش کوو چې په دغه پروګرام کې تر ستاسو د نظره راتیر کو خو اول مو دارالامان ته بوځو هلته د غني خان نوسي سره کینو د هغه نه پوښتنې کوو چې هغه غني خان څومره پیژني غني خان یې څومره لیدلی دی او نن هغه ته غني خان تر څومره حده یادېږي نو موږ سره اوسئ دارالامان ته مو دننه بوځو جانان سپرلی وجدان مستی ارمان خیشت ښکلا لیونی او لیونتوب دا څو لفظونه چې مونږ واورو نو مونږ ته د خدای دا ویړه دنیا د اشنغر د محمد ناړی د څلورو دیوالونو په دارالامان کې راټول شي دارالامان د هغه تصور مجسم تصویر دی چې غني خان د خپلو ارمانونو څلور کنج دنیا په دې لسو جربو کې راټوله کړې ده
د دې خاورې په هره ذره کې د غني خان روح ځلیږي. د دې د دیوالونو هر ردا د هغه په یادونو کې ساه اخلي. په دې ونو او ګلونو به ډېر موسمونه تیریږي، خو دوی د غني خان د سپرلي ساګانو مستۍ د موسمونو نه بې نیازه ساتلی دي. غني خان د عثمانزو په هدیره کې پروت دی، خو دارالامان چغې وهي چې تشه خاوره نه دی غني، څنګه به شي خاورې. ورته راوستمل یار مې که بلبل د سیند سپینو شګونه مې جوړ که یو محل. نرګس مې په غېږ راوړو همیلمه مې کړه رامبېل د څاڅکو د شبنم نه مې ښایسته جوړ کامل نسیم په خندا راوړو زیړ ګلونه د چمیل. په دارالامان خور اسمان هم لکه د دې خاورې مست دی. په دې دیوالونو لګېدلې د غني خان د ګوتو جوړ شوي تصویرونه د خپل ټول جنون او غرور سره د هغه د نیازبین فن او د رنګونو په ژبه د هغه د پوهېدلو ګواهي ورکوي. نمستا د نرۍ شونډې دې پکار نه دا زلفې ولپول لکه پتی پشنگ غړې غواړم نرګسي سترګې نه ډکې د خمار. په دې زړو المارو کې دا کتابونه به رواسته شوي وي، خو د خپل جوبن په زمانه کې دې کتابونو د غني خان ذهني تشکیل کې خپل کردار لوبولی دی. نن غني خان امر دی، لافانی دی او تلپاتی دی. یوه ورځ یو ساره کې بخارو ته ومرمه یو ګلاب مې ولاړلې ړندې د ښایسته خندان ورځي او سارا کې بخار ته ومنما یو ګلاب مې ولاړلې ړندې د ښایسته خندان. غني خان او د هغه تصویرونه او کلامونه سپړدل ډېر ګران کار دی. په کوزه کې د سمندر ځایولو خبره هم دلته نیمګړی نیمه خوا او شنډ ښکاري. غني خان په یو لفظ کې د مانو کائناتونه رانغښتي دي. دغه اولونه او غوټۍ سپړدل د نن په پښتو اکیډمیکس محققینو او څېړنکارو د غني خان دا فرض لکه د قرض پاتې دی. مولا مخ زمانه واړو وې داسې دې ستا تالي کې نه پولاو دې نه فرني ده نه حلوا نه فالودا ده وې اشاره ظاهر ګوري او ظاهرت فاسقې د درب سره د مینې ترخشت قصادا یارا یارا د قهارنا د ایمان اصلي ایسادا د جنون او د جانان ستا سمهمال فلسفه دا.
زما نیا چې کوم وه د حیدرآباد دکن وه هغه د نواب رستم جي فریدون جي د هغه نوم و د پلار او د هغې دوه لوریانې وې یو روشن وه او یو فیروزه وه نو روشن بیبي سره واده شوی او د هغې نه 3 بچي وو 2 لوڼه وې او یو یې زوی و شاندانه بیبي مشره لور وه زرین بیبي ورپسې وه او زما والد صاحب فریدون و په دې 3 واړو بچو کې نن وخته پورې زرین بیبي حیات ده او بیا موږ 2 وروڼه یو یو خورکی مې ده بیا زموږ مخکې بچي دي د ورور مې 2 زامن دي او یو یې لور ده زما 3 زامن دي داسې خورکی 3 بچي مې دي دغه زموږ د کورنۍ د غني بابا د کورنۍ تعداد دی دې نه علاوه دارالمان تپوس تاسو وکړو نو دارالمان د بابا خپل چې کوم کور جوړ کړی دی چې اصل کې زموږ مین کلی اوتمانزو کې دی دا د اوتمانزو میری دی چې کله د کلی نه میرو ته ووتل نو دلته دی اول کور جوړ کړو هغې شیباغ نومو نو دا ټوله کورنۍ به شیباغ کې اوسېده بیا د شیباغ نه پس چې کله بابا واده وکړو نو هغې نه پسې دارالمان جوړ کړ او دارالمان کې بیا استوګنه کوله غني خان یو ډېر منفرد شخصیت لري هغه چې څنګه عام روزمره جون کې ما او تا یو یا موږ ته د خلق کاري یا رښتې دي د هغې نه بالاتر و هغه د نن سبا په تلی نشو تللی لکه زه به تاسو ته یو زموږ خو خیر هغه غني بابا سره اخرنۍ د ژوند اخرنۍ وخت تېر شوی زه به تاسو سره یو مثال شریک کړم چې یو ځل موږ به هاسټل کې وو فضلیه کالج مردان کې م سبق وې نو زه فیل شوی وم نو چې کوم ماشومان به فیل کېدل نو د هغې پیرنټس پې راغوښتل چې پیرنټ ټیچر ډسکشن به کېده نو هغې کې زما اوس هم یاد شي هغه ټایم خو بابا ویل چیر کې و نو چې بابا را روان و داسې نو ټولو هغه کلاس نه موږ کتل نو هلکانو هم زه ښه ملامته کړم و ته وګوره ستا نیکه دی او بیا دونه غټ سړی دی او ستا دپاره راغی او ته فیل شوې زه هم ډېر زیاته ځان کې وشرمېدم او ملامت وم او نور به هم ملامتیا مې سیوا کېده چې د هلکانو به هم راته دا وي هغه استاد چې کوم کلاس اخیسته هغه هم راته شروع شو بهرحال خبرې اترې وشو دې کې ما پسې زموږ یو اردلي راولېږه زموږ هیډ ماسټر جعفر شاه صاحب وی تا غواړي دی غني خان دی غواړي چې ملاو شي ورسره نو زه نور هم ملامته شوم ما اوس به زه بابا ته څنګه مخامخ کېږم او زه به ورسره ملاوېږم څنګه چې زما دپاره هغه راغی او دا دونه تکلیف یې واخیسته خیر چې زه لاړم ملاو شوم ورسره نو بابا ځان ته رانږدې کړم را تر غاړه باسلم بچې زما خو ته ډېر زیات یاد شوي وي دغه شان کله ناکله فیل کېږه چې ما راغواړي چې زه دې وینم ملاوېږم درسره نو دغه شان د بابا هغه ټول آوټلوک چې کوم د ژوند هغه ډېر زیات د نورو کسانو نه مختلف و د بابا جي ګوره ما خو تاسو ته وویل نن سبا د بده مرغه ډېره د افسوس خبرې چې ډېر داسې نظمونه زه په خپله د سوشل میډیا په وجه باندې خلک رولېږي یا د هغې کوم چې هغه بالکل نه د بابا الفاظ دي د بابا خپل یو یونیک سټایل دی د پویټري د هغه یو څو ټکي دي هغه ټکي کې د هغه ټول خیال د هغه تھاټ بیا د تھاټ میچورټي یا پکې ښکاره کېږي نو هر یو نظم چې دی دې باندې به باقاعده ډسکشنز کېدل د بابا ملګري به دلته راتللی به ورسره په شپو شپو دیرو لکه زه به تاسو ته څه ووایم زه دا یو نظم ما دغه کړی دی دا نن سبا مې اورېدلی دی خو هغه د بابا بالکل ماته نه ښکاري هغه داسې غونته کېدی چې بیا به ګران سوال و جواب یې ځان به ټینګ نه کړي غني نو دا د بابا په شاعرۍ کې یاره نه وه بابا خو یو ځای کې وایي چې ستا د مرګه نه یریږم پښتون یم خو مې تش ژوندون او خوشي مرګ ته قار شي موضوعات یې داسې دي چې دې نه مخکې چا شاعر په دې موضوعاتو باندې شاعري نه وه کړې لکه فلسفیان هم پکې ډېر دي زیاتره او بل پکې داسې دي چې ډېر د ځناورو سره د خبرو اترو د مرکې لکه دا د دې د غني خان د شاعرۍ نه د بل څه مخکې د شاعرانو په شاعرۍ کې داسې نه وه په کارغانو یم دی په مارغانو باندې په تارو باندې په بورا باندې په مچ باندې په اوښ باندې او دغه ټولو نظمونو کې بابا د هغې عکاسي بیا د انسان د فطرت سره کړې ده او د هغې نه واپس بیا تللی دی هغه ځناور ته تللی دي نو دغه ډېره دغه شاعري ده بل آزاد نظم جدید آزاد نظم چې څه ته وایو لکه دا ردیف او د قافیې او د بحر دا تمیز چې کوم دی په شاعرۍ کې هغه دغه کړو لکه غرمه د اوړي لکه شپه د ژمي یو خاموشي یو قلارې خور دی چرته کې لرې یو بسرې د نور ستورې که لرې د سارا اور دی ما ته وړوکې په لوشو کې وایي که غر د لوی په سر لار خوشته څه که ژوندون یو رخصات د اوش یو ابدي د دلدار خوشته نو دا نظم چې کوم دی آزاد نظم شاعري د غني خان د شاعرۍ سره شروع شوې ده
او نوي کل ته خو خامخا د قم پرستی چونکې هغه خو مزاحمتي دور و د انګریز حکومت و د غلامۍ دور و نو هغې کې ډېر مزاحمتي شعرونه دي او نوي کل ته هغې نه ډېر څه دغه کېږي نور چې بابا کوم ما خو تاسو ته ووایي چې کوم ملګري به راتلل چې څوک خوښ وو هغه به ورله راتلل او دوی به په شیبو شیبو ناست وو لکه زه به تاسو ته یو بل ځای کې نظم دی کې یو کړی ده کړی زه به شاته ووایم دا کړی شاته توټ په تاسو ته ووایم څنګه اندر شعر دی نه پیژني زرغني نو دا راته صاحبزاده امتیاز صاحب خبره کوله وي دا یو ځل غني خان ووت داسې نو بار یې زمیندار پټي کې لګیا و کروندی کوله دا اندر شعر چې کوم دی هغه د زرو د کالو دپاره مشهور دی دا په خاریه کې یو ځای دی علاقه ده یو بازار دی نو هغې نه یې تپوس وکړي چې تاسو غني خان پیژنئ نو هغې ورته بس موږ داسې پیژنو چې ته غني خان یې او ستا دا جایداد دی او دا د پولو دا پټی دی نو هغې ورته چې بس دا زما پیژنګلو ده په دې مې پیژنئ چې زه خان یم او زما پول او جایداد او پټی دی نو دې پسې هغه کړی ویلې وه چې څنګه اندر شعر دی نه پیژني زرغني سیاست کې غني خان ډېر اهم رول ادا کړو په هغه وخت کې خو دا پری پارټیشن خبرې دي اوس خو خدای دې ولې ژوند هم ورکړي روغ صحت هم ورکړي صاحبزاده امتیاز د هغې له بابا چې کوم سپیچز کړو په پارلیمان کې د هند په پارلیمان کې د هغې نه یو کتابي شکل هم ورکړی دی هغه داسې وه چې دا زه خبره کوم د 1945 په 1945 کې چې کوم وایسرای هندوستان ته راغلی و هغه وی چې زه فرش الیکشنز کوم دواړو هم سینټرل اسمبلی ته هم پروونشل اسمبلیز ته نو هغه وخت کې د کانګرس یو غړی و قیوم خان هغه چې خبر شو چې کانګرس مالې ټیکټ نه راکوي نو هغه د کانګرس نه واړید مسلم لیگ ته او دغه وخت کې جناح صاحب یو کلیم هم کړو چې د بري صغیر د مسلمانانو مسلم لیگ واحد سیاسي ګوند دی په دې ته ډېره مذهبي ګوندونه وو دوی ته خفه شوي وو دلته ټول خدای خدمتګاران وو کانګرس سره وو نو دغه وخت کې د باچا خان ملګرو خدای خدمتګار وته چې اوس موږ له داسې یو کینډیډیټ یو داسې کس راله پکار دی چې هغه بالکل باوري یو داسې نه دی چې موږ هم سبا واوړي مسلم لیگ ته واوړي یا بل ځای ته لاړ شي نو هغې بیا په غني خان باندې انتخاب وکړو نو غني خان هغه الیکشن چې کوم و هغه د دې ټول پښتونخوا صرف یو سینټرل اسمبلی سیټ و درې پارټۍ ورته یو ځای شوې وې مسلم لیگ هندو مهذبه او خاکسار او محمد اکبر قریشي د دې یو کینډیډیټ و ورسره غني خان په مقابله کو هغه الیکشن غني خان ګټلو هغې نه بس د پارلیمان غړی جوړ شو او ډېر ښه طریقې سره د پښتون کاز هغې مخې ته کړو حالانکې موږ خو نن سبا دا اورو خبرې اترې کېږي د دې قبایلو سیمه چې پښتونخوا سره ضم کېږي دا غني خان هغه وخت کې دا خبرې اترې کړې وې چې تاسو دا قبایل ډېر شاته ساتلي ډېر بیکورډ هم ساتلي دي دې له ایجوکیشن پکار دی کې اویرنس پکار دی کې انډسټري پکار ده چې دا د نور هندوستان قومونو سره دا پښتانه چې شاته پاتې دي چې د هغې سره څنګ په څنګ مخکې تللی شي د هغې انټګریشن یې غوښته هغې نه پس د بده مرغه دا چې وشو چې د پارټیشن وخت راغی هغه وخت کې غني بابا یو تنظیم جوړ کړ چونکې د پاکستان اوازه ډېره مخکې شوه دا چې کوم الیکشن وشو هغې کې مسلم لیگ ډېر سیټونه واخیستل نو بیا به د مسلم لیگ زموږ په دې علاقو کې د خدای خدمتګارو سره چې کوم دا لږ ډېر هندوان به دلته تجارت له پاتې وو یا استوګنه به وه هغې به تنګول پازابول به نو هغه وخت کې غني خان یو تنظیم جوړ کړ چې د هغې نوم و زلمې پښتون هغه زلمې پښتون کې همدا د خدای خدمتګارو دا ینګ نسل و دا ټول نوي کولې و خو هغه ټول باوسله و باوسله په دې و چې ټو پروټیکټ دیر ایلډرز چې خپل د مشرانو تحفظ وکړي هغې چې دا تنظیم جوړ کړه دې په ریاکشن کې مسلم لیگ غازي پښتون یو بل تنظیم جوړ کړ نو بیا باچا خان د دې نه د خبرې نه بیکاز لکه دواړه به یو بل ته مخامخ کېدل یا د دواړو کلاش په راته نو باچا خان خبره بیا خوښه غوره نه کړه زلمې پښتونه تنظیم بیا ختم شو هغې نه پس پارټیشن وشو د پارټیشن نه پس د ډاکټر خان صاحب چې کومه منسټري و حکومت و هغه وروځې کې مات کړ او قیوم خان چې ما تاسو ته ویلي چې اول کانګرس سره هغه بیا مسلم لیگ سره شو نو هغه دلته چیف منسټر شو نو هغه کانګرس سره پاتې وه ته پته وه چې د خدای خدمتګار کوم سرکرده خلک دي هغه ټول راواغېشتل او په جیل کې واچول او هغې کې غني خان هم د اف سی آر د قانون د لاندې جیل کې واچو بیا 15 کاله په زندان کې تېر کړل بیا پکې د بابړې دا واقعه وشوه نو غني خان په خپل وخت کې ډېر مهم سیاسي رول ادا کړو غني خان غونته کې شخصیتونه داسې چې هغه خلکو ته ډېره ګرانه شي د هغې پېژنګلو یا د هغې منتل به زه ووایم
هغې چې دننه سو هغې چې څه کیفیات لرل هغې چې څه احساسات څه سوچ څه فکر لره دا ډېره ګرانه شي خو چې څه هم دي غني خان موږ ته په خپلې شاعرۍ کې زیاتره پرېښودي دي لکه موږ که په صحیح معنو کې د غني خان شاعري وګورو هغې مطالعه وکړو نو موږ ته هغه سړی په خپله راښکاره شي هغه ځان پټ زه به دا ووایم چې غني خان واحد داسې شاعر دی چې هغه په ځان هم پردې نه دي پرېښودی هغه شاعري ځکه منفرد ده په موږ ځکه لګي خوند راله ځکه راکوي چې موږ د هغه نظمونه ګورو نو دې سړي د ځان نه یو پرده اوچته کړې ده ځان یې هم موږ ته راښکاره کړی دی نو کله ناکله په دې ویلو کې په دې عمل کې موږ ته هم هغه چې څه وایه زما د زړه وینا شي لکه انسان ته ښکاري چې دا خو زما غږ دی دا خو زما وینا ده دا خو زما غوښتنه ده او بل مهمه خبره دا ده چې د غني خان په شاعرۍ کې چې کوم علامت دی د هغه چې کومه نیګیټیو کیریکټر دی مولا هغه پکې راته راښکاره کړی دی راڅرګنده کړی دی او ډېر په وضاحت سره یې راته ښودی دی چې دې کومه لار تا ته ښیي د خدای د تګ یا خدای ته د رسېدو هغه غلطه ده هغه یې درته د یارې او د ترخې په لاره باندې ښیي په خدای سره خو چې ورلنډېږې ورسره او مینه کوې د مینې په لار به خدای ته ځې او نږدې کېږې به بیا د حسن لټون دی پکې لکه یو نظم کې چې وي چې حسن لټومه که په غر وي که په سما زه په مینه پایم بې د مینې مرمه نو د غني خان زیاتره شاعري چې بیا کومه ده هغې کې موږ ته ډېر زیات واز او نصیحت دی د بابا کتابونه چې کوم دي د شاعرۍ د هغې مجموعې چې کومې دي هغه په 2-3 ډوله راغلي اولنې پبلیکیشن خو چې راغلو اصل کې هغې به یو مضمون لیکه یو پښتون رساله وه باچا خان شروع کړې وه هغه اول د پنډۍ نه چاپ شایع کېده بیا به د امرتسر نه بیا اخر کې د پېښور نه شوه نو کې به یو کالم و ګډې وډې په نوم باندې هغه د غني خان چې خپل پن نیم و هغه لیونی فلسفي و نو هغه مخې ته راغلو د هغې نه پس بیا د پنجرې چغارو بیا پلوشې یو کتاب راغی بیا فانوس و د فانوس نه پس بیا کلیات شو او د کلیات نه پس بیا لټون شو خو چې کله دا کلیات جوړېده نو دغه وخت کې ولی بابا دې خبره کوي چې دا خو په کاغذونو به یې لیکلو کله به یې په ټیشو په پیپر لیکلو د سګرټ په ډبي به یې شعر لیکلو ټول ګډ وډ دا مو بیا راغونډ کړل دی لم ترتیب ورکړه او هغه په کابل کې شایع شو چاپ شو خلق دې راته چشته دی زړه مې هم وایي چې خلق دې راته چشته دی زړه مې هم وایي چې خو جهان دې داسې ښکاري لکه بې مالکه کور خو جهان دې داسې ښکاري لکه بې مالکه کور چې د امریکې نه غني خان راغی نو ټولو باچا خان ته شکایتونه شروع کړل چې ستا د زوی نه خو انګریز جوړ شوی دی خو مغربي تهذیب خپل کړی دی نو د هغې دپاره چې ده ته خپل د انډین کلچر هم پته ولګي نو غني خان یې د جواهرلال نهرو کور ته ولېږه په یو پی کې الهاباد ته آنند بھون د هغې نوم و نو هلته غني بابا یو 8 میاشتې تېرې کړې خو چې کله نهرو نیوه نو هغې او خپله لور اندرا دا دواړه یې شانتینیکیتن ته ولېږل شانتینیکیتن یو سکول رابندرناث ټیګور جوړ کړو چې کوم د هغه بنګال کې د پلار جایداد او یو آشرم و هغې نه یو سکول جوړ کړو چې هغې کې به د ویژول او پرفارمینګ آرټ سکول نو غني خان هلته مضمون چې کوم و هغه جرنالیزم و خو بابا به وي ما سره به وخت هم ډېر و ماله چې زه به مضمون راکړه مضمون به ما په لږ وخت کې ختم کړه نو بیا به را سره وخت و نو هغې یو سټوډیو و یو ځل زه هم ورغلم سټوډیو ته نو خلک ناست و د خټې نه یې جوړول نو زه هم ورسره کېناستم نو ما هم ته چرمخکی و په چیندخ مې جوړ کړو نو هغه زموږ هغه استاد چې کوم و هغه خو زه کتلم نو هغه زه ډېر انکرېج کړم چې بچې دا خو تا ډېر ښه طریقې سره جوړ کړه ما ته یې وویل ته خو ډېر زیات ټیلنټډ یو ته دلته هم راځه چې خپل کار مار دی نو دلته راځه د کسانو سره به څه نه څه جوړی رام کینکر ټیچر و د سکلپچر او نندال بوس د آرټ استاد و هغه بیا د هغه سکول پرنسپل هم شو دغه وخت کې د سټوډنټس یونین پریزیډنټ هم غني خان او د اندرا ګاندي ورسره سوشل سیکرټري هم و هغې نه پس بیا باچا خان چې د جیل نه آزاد شو هغه شانتینیکیتن ته لاړه چې شانتینیکیتن ته لاړه هلته چې هلته ماحول یې وکته هغه لیبرل ماحول او کو ایجوکیشن او بیا د غني خان انوالومنټ په آرټ او په پینټینګ کې نو هغه وی دا خو د هندوستان د ازادۍ کې هېڅ اهمیت نه لري په دې وخت کې نو هغه ځای نه واپس راوغوښته حالانکه نندلال بوس ګاندهیجي ته ویلو چې ته باچا خان کنوینس کړه چې دا ډېر ګفټډ او ټیلنټډ کس دی او داسې موږ په مودو کې یو کس راشي چا کې داسې ټیلنټ راښکاره شو ته دا پرېږده چې خپل کورسز وکړي
باچا خان ویل نه چې غني خان کو په کاغذ سور رنګ ولګاو کو شین رنګ ولګاو د هندوستان په نقشه کې به څه فرق راشي نو هغه واپس راوغوښتو نو هغې نه پس د بابا خپل څه ټیوټر نه دی پاتې شوی نه څه کورس کړی دی دا چې څه د هغې پینټینګز دي د هغې په خپله زده کړه کړې ده په خپله بیا تصویرونه جوړول یو د غم د بادشاهانو غم د خوار د بې زبان یو د غم د بې غیرتو په پښتو کې د تاوان خو یو غم د واړو تریخ دی د اختا زما په ځان په ځوانۍ غني کړم کړو غم د سترګو د جانان اے خدایا عقل را اے خدایا پویا را زړګی مضبوط را او سینه لویا را او سینه لویا اے خدایا عقل را اے خدایا پویا را زړګی مضبوط را او سینه لویا را او سینه لویا را ګرانو کتونکو د مشال خان خبرې مو واورېدې د غني خان په حواله باندې په یقیني ډول چې ډېرې خبرې و پکې ستاسو دپاره نوې هم وې هغه پکې څه انکشافات هم وکړه د غني خان د شاعرۍ په حواله د غني خان د مصورۍ په حواله او بیا غني خان چې په کاڼي او لرګي کې څومره کار کړی دی په هغې باندې هم تاسو پوه کړی د پروګرام په دغه برخه کې به د غني خان څو رشتهدار د ځان سره اخلو چې هغوی غني خان څنګه لیدلی دی مشال خان د هغه د مینې په حواله باندې خبرې وکړې تاسو سره د هغه د ذاتي ژوند په حواله یې خبرې وکړې د دغه رشتهدارو احساسات په هم تر تاسو در رسو چې هغوی غني خان څنګه لیدلی دی او اوس چې د هغوی ژوند تېرېږي نو پړاو په پړاو ورته د غني خان احساس څومره کېږي د سره سره به د اشنغر د خاورې د چارسدې د خاورې څو شاعران ادیبان هم د ځان سره اخلو چې هغوی غني خان څنګه لیدلی دی د اشنغر ادب لا په خصوصي ډول ولې چې دغه تعلق د اشنغر سره غني خان څه ورکړي دی او بیا چې په هغه وخت کې کم زلمي شاعرانو چې اوس هغوی سپینګیري شوي دي هغوی غني خان څنګه لیدلی دی نو موږ سره اوسئ د غني خان څو رشتهدار د ځان سره اخلو ورسره د اشنغر د خاورې څو شاعران او ادیبان ګرانو کتونکو سلیمان خان موږ سره موجود دی د رزړو اوسیدونکی دی رزړې اوتمانځی د ولی باغ په حواله د بادشاه خان د کورنۍ په حواله په یقیني ډول چې هغې د تعارف څه ضرورت نشته د دغه خاورې سره تعلق دی سلیمان خان نه به همدغه پوښتنه کوو چې غني خان یې لیدلی څنګه دی خو د هغې نه روان دی چې د غني خان سلیمان خان سره رشته څه ده چې دا هم پخپله ووایي نو ډېره زیاته به ښایي سلیمان خان که دغه راته ووایې غني خان مو څنګه لیدلی دی بیا غني خان سره مو رشته څنګه ده او اوس چېرته د غني خان څه احساس درته کېږي داسې د ژوند څه پړاو راځي چې د غني خان څه احساس درته کېږي او که نه زما خو ورسره رشته وه زما نیکه او غني خان بابا دا خپلو کې د ترور زامن نو مونږ وړوکي وو نو کله چې به زما نیکه به په اسلام آباد کې اوسېده نو چې یا به راغی کلي ته نو مونږ به ځان سره به زه یا زما مشر ورور مونږ به بوتلو او هلته دارالمان ته به هغه به خامخا دا کوو چې کله راشي نو هغه به هغې له ته ځکه چې مشر ورته دغه دادا به یې ورته وي نو زما خو سره ډېر ښه یادونه وابسته دي بیا څو پورې د تاسو د مینې خبره وکړه نو غني بابا خو بالکل د مینې ډک سړی و د مینې ډک انسان و چې هغه به هر څوک او بل پکې یو دا زبردست هغه خوبي وه چې څوک به یې خوښ و نو هغه ته به بالکل ظاهرول چې ته مې خوښ او چې څوک به یې نو خوښ نو هغه ته به هم ظاهرول چې ته مې نه خوښ او بیا د غني بابا د شاعرۍ سایډ په خپل ځای یو پیک ته رسېدلی و بیا د هغه پینټینګز بیا د هغه بتراشي چې هغه څنګه کړې ده به تاسو به کتلي هلته دارالمان کې چې هغه خو په هر یو په دې فیلډ کې هر یو دغه ته حد ته رسېدلی بلکې دا ویل به دغه ني چې دا درې واړه رونه د باچا خان بابا زامن چې نو په خپل فیلډ کې حد ته رسېدلي نو
دغه یو څو دغه خبرې دي او نور د هغه پرسنالټي چې څومره ښکلی انسان و څومره د مینې ډک انسان و په اختر کې چې به مونږ لاړو نو خاص کر به خواږه شی منچې یا داسې خوږ چیز به یې کړی او بابي خدای دې وبخي د غني بابا کور والا وی به داسې د هغې په یاد کې کوم ځکه چې هغې به کول په هر اختر کې به هغې کول نو خواږه به یې دا به یې هغه کول پخپله به یې هم خوښ او نور داسې ډېر یو ځل زه اوم اختر کې تللی وم نو دا رویرې د ولی خان بابا لوریانې دواړه راغلې زما خواښې بیبي او د هغې خور چې کومه ده نو هغې ته د یو بوټي تپوس کوو چې کاکا دا بوټی دا څنګه بوټی دی نو ورته ویې بچي دا ډېر قمقل بوټی دی وي چې دی کوم ځای کې وکرې بس دی کېږي که نه دا ډېر دغه دی قمقل بوټی دی ښه بیا د غني بابا شاعري چې په 20 کالو عمر کې ورته ما اورېدل یا ورته ما کتل نو هغې بېل دغه و بیا زه چې د 13 کالو بیا هماغه غزلې وې هماغه لیکلو بیا ما ته هغې بېل یو فیلینګ راکړو بیا چې زه د 40 کالو شوم نو بیا ما ته یو ډفرنټ فیلینګ اوس راکوي هغه نو هغه او یو ډېر مشهور فلاسفر او دغه ویلي و چې د غني خان بابا په شاعرۍ به د نن نسل کاله پس خلک پوهېږي ځکه ما ته یاد دي مونږ چې واړو نو ډېرو خلکو به ویل چې دا خو دې کفر وایي غني خان خو هغه بیا که تاسو واورېدی د عباسین یوسفزۍ نه واورئ یا نور ډېر پوهه کسانو نه نو هغې وایي چې غني بابا چې و نو د هغه خو الله پاک سره مینه وه نو څرګندې خبرې به یې ورسره کولې نو عام کس خو په هغې خبرو نه پوهېږي زموږ په شان خلک شاعر یم ملګرو خو الفاظ را سره نشته څو هغه الفاظونه چې غني پې یادولي او که لږ ډېر هم څه وایم شرمېږم یارانو دا ځکه چې د انور په مخ کې شمه بلولي نو زما په خیال خو د غني خان یادونه خو لا زمونږ نه د سوچ نه تېرې نه د فکر نه تېرې نه داسې انسان و چې د سوچ او فکر نه بیا په ذهنونو باندې داسې خو څوک ملکونه پته کړي هغه روک شي پناه شي خو چې زړونه نه پته شي خبره ده زړونه پته کړي نو هغه بیا په زړونو تر عمره بچوي کړي او تقریبا زمونږ هم همدغه کیفیات وي په هره موقع په هر ځای باندې د هغه خبرې یا د هغه کردار چې یا شعرونه دي یا د کوم ژوند کار اړخه نو هغه موږ وینو په دې موجوده وخت کې وینو په هر ځای کې چې د هغه رهنمایي کوله یا په کوم انداز باندې هغه موږ ته د ژوند د لاره ښووله یا ته نو زموږ د پوهه او د علم او د عقل ګر چې هغې احاطه نه شي کولی او نه ده ته هغه په دونه الفاظونو کې بیانولی شم خو هغه خو زموږ په دې یادونو نه ورته نه دی خو په ژوند مو هم موږ لنډ ډېر زیات په سره پاتې وو لیدلی مو او اوس هم تقریبا موږ د هغه په هغې کردار په روشنۍ کې د ګفتار په روشنۍ کې موږ خپل باندې لاره متعین کوو په هغې ګر چې د مرګ دا نیټه خدای پاک ذکر زیاته خولې نه ده چې که انسان ته پته ولګي چې زه مرم نو دی به پاگل شو دا وخت نه مخکې دی بیا مړ کېږي خو هغه ته هغه خپل کیفیات معلوم و هغه کیفیات پې داسې راغلي و چې یاره زه مرم خو د ده په ذهن یا په سوچ یا د ده په تېرې موږ له وسلې راکولې ما هغه د یرې اثار نه و لیدلی چې کله ډاکټر لیب خان صاحب بوله راغی نور ډاکټرانو نو هغه وخت کې مې د ده یو شعر ورته دا و چې چیغې وایي جمیله ته اورې که نه اورې تشه خوره نه د غني څنګه به شي خورې نو ورته لیب خان صاحب نن مې د جانان سره نیټه را د غني بابا شعر هم داسې و چې په مینه یې مین او خدای ته یار او جانان وایي نو چې نن مې جانان سره نیټه را او د هغه یو شعر بل هم داسې و چې مرګه صبر وکړه لږ شانته مې په وجود کې دی در بشم سینې له بیا زمونږ د لیدو دی وایي غني د پښتون غونې قام ته په لومبني ځل فلسفه وړاندې کړې ده او بیا یې په پښتو کې او بیا د اشنغر په پښتو کې چې هغې کې هغه ټکي شامل دي کوم چې د اشنغر په دې کلو لارو کوڅو کې ویل کېږي
نو ټکي لفظ چې کوم دی د یو ژبې هغه ډېر حیثیت لري او بیا د علاقې په مناسبت سره هم غني بابا په خپله شاعرۍ کې فلسفه په داسې انداز کې وړاندې کړې ده چې زما په خیال ډېره زمانه به تقلید کېږي د غني بابا. دا لومبنی سړی دی چې په پښتو کې فلسفه متعارف کړې. نو تاسو یقین وکړئ چې هر یو کلام د غني بابا زه وایم نو د هغې معنا د هغې ویلو سرې سرې د سرونو سرې زما په دې ذهن او زما په دې روح کې دننه یو سرکل جوړوي چې کله زه هغه وایم زه نه پوهېږم په ځان چې دا زه څنګه وایم. کله کله چې زه بیا وروسته ګورم نو چې ما کوم ویلي نو زه وایم چې دا ما څنګه ویلي. د هغوی یو ځانګړی حیثیت او خاص کر د 21مې صدۍ چې کوم د اوسني چې کوم حالات روان دي د هغوی هغه نبضشناسي چې کوم دی مطلب د 21مې صدۍ متعلق چې هغوی څه ویلي نو هغه دارې هغه حالات چې کوم دی واقعیت هغه رښتیا کوي د هغوی هغه خبرې. بله خبر دا چې لکه د هغوی ټول نه غټ خصوصیت دا و چې څه محسوس کړي دي او څه چې کوم دی مطلب کتلي دي لیدلي دي او څه محسوس کړي دي هغه ارومرو هوبهو په هغه الفاظو کې چې کوم دی بیان کړي دي هغې باندې بیا دوباره هغوی سوچ نه دی کړی او دا د هغوی چې کوم دی د غني خان بابا چې کوم دی یو غټ خصوصیت خاصیت چې کوم دی هغه عمده و چې هغوی څه فیل کړي دي څه احساسات څه کتلي دي او څه ابزرویشن یې کړی دی ارومرو هوبهو هغه هغه شان بیان کړي دي او دا د هغوی چې کوم دی یو لوی حیثیت وي خاص کر دغه د خدای سره مینه د مخلوق سره مینه او بیا چې کوم دی مطلب د معاشرې سره معاشره کې چې څه کېږي د هغوی هغه ابزرویشن د هغوی هغه جګړه چې کوم په کومه طریقه باندې بیان کړي دي د هغوی ځانګړې حیثیت د هغوی له ورکوي او یو ځانګړی مقام چې کوم دی د هغوی دا مطلب د هغوی حاصره غني خوددار و غني یو کلک مین له پښتو زار و غني د نر پښتون چې نرو یار و غني د فلسفې د دنیا خار و غني لوی د پښتون ډول سنگار و غني څوک خاموش هلته په جار و غني یو ښه گفتار یو ښه کردار و غني غني خوددار و غني. غني خان یوازې په نوم غني نه و هغه په ښایست هم غني و په فن هم غني و. ویل کېږي چې د چا څه نوم وي هغه په شخصیت باندې خامخا اثرانداز کېږي. دغه شان که موږ د غني خان د نوم ته وګورو نو غني خان څنګه چې ما ووایو چې هغه په ښایست هم غني و هغه په نوم هم غني و او هغه په فن هم غني و. زما غټه خوشبختي دا ده چې زه په داسې عصر کې پیدا شوم چې ما غني خان بابا سره ښه ډېر ملاقاتونه وکړل ښه ډېر ملاقاتونه او ښه ډېر نږدې نه 15 مارچ 1996 دا د هغوی د مړینې ورځ ده خو زه هغه مړ نه حسابوم. خلک وایي چې مړ خو شاعران مري نه هغه خلک مري څوک چې د ملکونه فتح کوي خو چې وخت تیر شي هیر شي خو چې څوک زړونه فتح کوي د هغوی دپاره مرګ نشته دی. نو غني خان زړونه فتح کړي دي هغه دپاره مرګ نشته دی مړ نه دی اوس هم ژوند دی. هسې ویل ځان ته غني لیونی خو داسې هم نو بیخي لیونی هغه یو داسې روڼ قانون غوښتلو حق د بچو یې د پښتون غوښتلو که یې زرها په زړه چودون غوښتلو خو دې نظام کې یې بدلون غوښتلو منم او به فلسفي لیونی خو داسې هم نو بیخي لیونی و د منطق او فلسفو لیونی څه شو د مینې د نغمو لیونی څوک چې خپل ته نه وجود به ګڼل هیر کړو ملګرو هم هغو لیونی نن مې وریږي په زړګي لیونی خو داسې هم نو بیخي لیونی. د چارسدې د رزړو او مانزو په منځ کې دارالامان رستو که په حکومتي سطح غني خان یاد ساتلی شي نو هغه د غني ډیری په شکل کې دی. غني ډیری په چارسده کې د غني خان په نوم سره د منصوب کتابتون او آرټ ګیلري نوم دی. د غني ډیری افتتاح په کال 2002 کې د پخوانی گورنر سید افتخار حسین شاه په لاسو کړی شوې وه. غني ډیری کې په یو وخت کې د غني خان د پینټینګز نمونې او کتابونه پراته وو خو د حکومتي بې غورو له وجې اوس دغه ډیری په نه ډیری حساب ده او موجوده وخت کې په داسې حال ده چې د غني خان په شان لوړ شخصیت پسې ملنډې ښکاري.
ګرانو کتونکو د پروګرام په دغه برخه کې د 400 غني ډیری ته رارسېدلي یو کوم چې د غني خان په نوم سره منسوب دلته یو میوزیم دی او هغې سره سره یو لایبرري جوړه کړې شوې ده د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا. په د پاکستان پیپلز پارټۍ په تیر وخت کې چې کله آفتاب احمد خان شیرپو د دې صوبې وزیر اعلی و نو د صاحبزاده امتیاز کوم چې هغه وخت کې چیف سیکرټري و د هغه په هلو ځلو دغه غني ډیری جوړه کړې شوې وه چې پکې د یو میوزیم او د لایبررۍ جوړولو واده کړې شوې وه. د وعدې مطابق دلته بلډینګ هم جوړ کړی شو خو بیا د آرکیالوجي ډپارټمنټ د ناقصې کارکردګۍ په وجه نه خو د دغه بلډینګ هغه رنګ خیال وساتلی شو په دغه ځای باندې خلک ضرور برتي کړی شو خو که نن موږ دغه بلډینګ ته ګورو نه خو دلته میوزیم وجود لري صرف په شیشو کې د غني خان څو نظمونه لګولی شوي دي او هغې له د میوزیم نوم ورکړی دی. دې سره سره دلته چې کوم د شاعرانو دپاره د مشاعرې حال جوړ کړی شوی و نو د حکومت د سنجیدګۍ دغه حال دی چې هغه کم حال چې جوړ شوی و هغه په یو زلزله کې مکمل راپرېوت او د هغې وروستو بیا چا هم دا تپوس نه دی کړی چې دلته دومره لوی شخصیت په نوم باندې یو ودانۍ جوړه کړې شوې ده چې هغې ته اوس هم د 400 خلک راځي. په 400 کې د تفریح مواقع دومره کمې دي چې اوس هم د 400 خلک دغه روان کنډر غني ډیری ته راځي او خپل وخت پکې تېروي. خو د 400 شاعرانو د 400 ادیبانو هغه خلکو چا چې به په غني خان باندې څه څېړنې کولې چا چې به په غني خان باندې څه ریسرچ کو هغوی د دغه ډیری نه هېڅ قسمه فایده وانغسته ولې چې نه خو دلته نن لایبرري شته نه پکې د کتابونو هغومره مواد شته چې یعنې کتابونه پکې هغه رنګ موجود وي او نه پکې میوزیم شته نه پکې د غني خان پینټنګز شته نه پکې د غني خان د خټې نه جوړ کړی شوي چې کوم کار هغه کړی دی په لرګي کې هغه کوم کار کړی دی نه پکې هغه شیونه موجود دي او نه ورته چې کوم آرکیالوجي ډپارټمنټ دی هغوی ورته څه نور څه راولېږل صرف دلته څو خلک ناست دي هغوی تنخواګانې اخلي او د دې ځای نه ځي. خو د 400 غني ډیری هغه غني خان چې چېرته د 400 نوم راځي د غني خان ذکر به ضرور کېږي د هغه په نوم چې دلته کم یادګار دی د هغې دغه حال دی چې د دې بلډینګ د نه کولاوېدو په وجه دې بلډینګ یو حصه چې کومه ده هغه د نه کولاوېدو په وجه هلته واښه رازرغون شوي دي یعنې دومره وخته پورې هغه بند ساتلی شوی دی. د مشاعرې د حال دغه پوزیشن دی دا وخت چې کوم د مشاعرې حال و پکې هغه مکمل طور باندې په ځمکه پروت دی. دې نه علاوه چې د میوزیم یا کومه برخه وه هغه دومره ناقص مټیریل هغې کې استعمال کړی شوي چې نن هغه ځای مکمل طور باندې سیب دی هغه ځای کې هم د اوسېدو څه بندوبست نه کېږي. باید چې حکومت دلته د دومره لوی سړي په نوم باندې کم از کم د دې روز په مناسبت سره دومره څه هلې ځلې وکړي دومره کوششونه وکړي چې دغه ودانۍ دوباره جوړه کړې شي او د 400 خلکو ته هم تفریح په لاس ورکړی شي او هم دغه خلک په دې ډیری کې په غني خان باندې څېړنې وکړي غني خان دې ځای کې وپېژني. هم د 400 په اوتمانزو کې په یو کولو ادیره کې د غني خان هغه کور موجود دی چېرته چې هغه په پوخ خوب اوده دی. په ترقي یافته هیوادونو کې د غني خان په شان د اتلانو مزارونو ته حکومتي سرپرستی ملوي خو د پښتون غني مزار ته خو هر څه پرېږده د حکومت لخوا پخه لاره هم نه ده ورکړی شوې او که د پښتون غني مینوال د هغه مزار ته تګ غواړي نو د اوتمانزو د دې ادیرې په کږو وږو لارو به تر د هغه مزاره پورې رسي. که خازش میں پقبر وی ولاڑے که غلام مڑم رازے تو کے پلاڑے که پخپلوی نو نیما لمبے دلے پمام پلی توے دجومت غاڑے کہ قطرے قطرے میں فوج دا دشمن کا مور ماں پس پکم مخبات جاڑے او یا بدا بیننگ گمل کو باغ ادان کلم
یا بکړم د پوښتنو کوڅې ویجاړې چغې وایي اجل مولا تاورې که ناورې تشه خاوره نه دی غني څنګه به شي خاورې غني خان د خپل مرګ نه روان دی دغه ویلي و چې د غني خاورې کېدل لږ نه بلکې ډېر ګران کار دی او چې څومره وخت تېرېږي نو د غني خان دغه خبره رښتیا هم ثابتېږي ولې چې غني خان پښتون قوم په یو نوی شکل کې پیژني او غني خان ورته مخامخ کېږي خو د غني خان د 21 تلین ورځ بیا هم زموږ نه څه غوښتنه کوي نو هغه غوښتنه هم دغه ده چې د پښتو ادب سره تعلق لرونکي څېړنکار د غني خان په حواله باندې نورې څېړنې هم وکړي نور ریسرچ هم وکړي دې سره نه موږ صرف د غني خان فکر ته ځان رسولی شو نه ورسره صرف غني خان پیژندلی شو بلکې پښتون قوم دغه څېړنو سره خپل ځان هم پیژندلی شي ولې چې غني خان نه صرف یو شاعر نه صرف یو مجسمه ساز نه صرف یو مصور بلکې دغه سړی هغه سیاستمدار هم چې په عام ولس کې به اوسېدو او د مرګ نه وروسته هم دغه سړي که ځان له ځای خوښ کړی دی نو د عامو خلکو مقبره یې خوښه کړې ده د مشرق ټي وي د دغه خصوصي خپرونې سره د مشرق ټي وي د ټیم سره خپل ملګري عامر عالم له ورکه اجازت په لوی الله مسپارم د لوی الله پامان چاته تور پتیارو تخت چا په سر د صلیب ولید چا په سور یخنین بالښت د موسی په شان څوک صحیح کړي په مړ بت کې مخ د یار څوک ترې جوړ یاره جړه کړي څوک ترې حسن او خمار